بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تر ټولو د مخه د افغانستان اسلام پاله ولس ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو، نننۍ موضوع مو هم د تمیز ریاست لخوا د تحتانی محکمو د نقض کولو اړوند ده. 22م نقض: که چیرته د مرافعې محکمې خطا په شهودو کې وي، البته د دعوې د جریان بنیاد او اساس په اصولي توګه ترسره شوی وي، نو اوس که چیرته هغه فیصله نقض کیږي او هم هغې محکمې ته لیږل کیږي، نو یا د محکمه به د دعوې اساس او بنیاد له سره نه نیسي، بلکې صرف د هغه نواقصو اصلاح به وکړي کوم چې په شهودو کې یا د شهودو څخه وروسته په نورو مواردو کې موجود دي. مقصد او حاصل یې دا دی چې کله یو فیصله د مرافعې محکمې لخوا د تمیز محکمې ته راشي، خو په هغه فیصله کې مرافعې محکمې په شهودو کې خطا کړي وي، خو نور د دعوې بنیاد او اساس هر څه په اصولي توګه ترسره شوي وي، نو چې کله د تمیز محکمې له طرفه مرافعې محکمې ته دا فیصله په پورته خطا سره نقض شي، نو مرافعه محکمه به له سره نوې فیصله نه صادروي، بلکې هغه نواقص او خطا چې په شهودو کې موجود وه صرف او صرف هغه به اصلاح کړي او بس. 28م نقض: همداشان که چیرته فیصله د تحتانی د ابتدایي یا مرافعې محکمو د شهودو د سري تزکیې د نه کولو په وجه نقض شوي وي، یعنی د شاهدانو سري تزکیه نه وي شوي یا د بل څه په وجه نقض شوي وي او خپلې مرجع ته راجع شوي وي، نو بیرته له سره د دعوې اعادې او د شهودو د اعادې ضرورت نشته، بلکې صرف د نواقصو اصلاح به په نظر کې نیول کیږي. د یادونې وړ ده چې د یوې فیصلې نقض چې د خطا د واقع کېدلو په وجه وي، د محاکمې په اصولو کې پر دوه قسمه ده. اول قسم هغه نقض د فیصلې ده چې د محاکمې د اصولو په منځ کې د خطا د واقع کېدلو له وجې څخه نقض راغلی وي. دویم قسم هغه نقض د فیصلې ده چې د محاکمې د اصولو په ابتدا کې د خطا د واقع کېدلو له وجې څخه نقض راغلی وي. نو بناءً چې کله یوه فیصله نقض کیږي د محاکمې په اصولو کې د خطا د واقع کېدلو له وجې څخه، نو دا خطا به د دوو حالاتو څخه خالی نه وي، یا به خطا ظاهریږي په فیصله کې د تحقیق او د دعوې د کتنې په منځ کې، یعنی حاصل یې دا دی چې د محاکمې د اصولو اوله برخه به په ابتدایه او یا مرافعه محکمه کې صحیح اجرا شوي وي او د اصولو مطابق به وي، البته وروسته لږ مخکې په تللو سره به د محاکمې په اصولو کې یو ځای خطا راغلی وي او یا به د دعوې د کتنې په اول کې خطا ظاهره شوي وي، یعنی د ابتدایي او یا مرافعه محکمې د محاکمې د اصولو په اوله برخه کې به خطا
ظاهره شوي وي. لکه څرنګه چې په درر الحکام جلد 4 صفحه 638 د 1839 مادې په شرحه کې داسې لیکل شوي: فإذا كان النقض ناشئا عن نواقص لا توجب تكرار المرافعة فتكمل المحكمة التي أصدرت لذلك الحكم تلك النواقص وتصدر الإعلام ثانيا. یعنی کچیرته د فیصلې نقض د داسې نواقصو له وجې څخه پیدا شوی وي چې د مرافعې محکمې تکرار، یعنی د مرافعې محکمې بیرته نوې فیصله کول نه واجبوي، نو هغه محکمه کومې محکمې چې دا حکم صادر کړی هغه به د هغو نواقصو تکمیل کوي او دویم ځل به خپله فیصله او اعلام صادروي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 244 صفحه 650 کې داسې راغلي: اذا نقض اعلام بسبب وقوع خطأ في أصول المحاكمة فالتحقيقات التي جرت والقرارات التي أعطيت في تلك المحكمة التي أصدرت ذلك الإعلام تكون معتبرة إلى حين وقوع الخطأ الموجب النقض. وأما القرارات التي صدرت بعد وقوع الخطأ فتلغى. وعلى هذه الصورة تكمل الدعوى بحضور الطرفين. وإذا كان هذا الخطأ قد ظهر في بدء رؤية الدعوى ينقض ذلك الإعلام برمته وترى الدعوى ويحكم بها ثانية. حاصل او مقصد یې دا دی چې کله یو فیصله داسې صادره شوې وي چې هلته په اصولو د محاکمې کې خطایي راغلی وي، نو هغه څېړنې او قرارونه کوم چې محکمې صادر کړي وي د خطایي د واقع کېدلو تر ځایه پورې معتبر دي. البته وروسته د خطایي څخه د محکمې څېړنه او قرارونه لغوه او غیر معتبر دي. نو بناءً که چېرته د محاکمې په اصولو کې له ابتدا څخه خطایي راغلی وي نو بیا به فیصله ټوله نقض وي او له سره به دعوې ته نوی جریان ورکول کیږي او دویم ځل به پرې حکم صادریږي. اول قسم د فیصلې هغه نقض دی چې د محاکمې د اصولو په وسط او منځ کې خطا راغلی وي. بناءً په هغه صورت کې چې په فیصله کې خطا د څېړنې او د دعوې د کتنې په منځ کې راغلی وي، یعنی له ابتدا څخه د محاکمې اصول په فیصله کې په صحیح توګه اجرا شوي وي، البته وروسته بیا په یو ځای د اصولو د فیصلې کې خطایي راغلی وي، نو په دې وخت کې کومې محکمې چې دا فیصله صادره کړې ده د هغې ټولې څېړنې او قرارونه د خطایي د واقع کېدلو تر ځایه پورې معتبر او درست او صحیح دي. البته د خطایي د واقع کېدلو څخه وروسته د هغې محکمې څېړنه او قرارونه لغوه دي او فیصله به یې نقض کیږي. نو چې کله نقض شي نو په دې صورت کې تحتانی محکمه به که د ابتدایي محکمه وي او که د مرافعي محکمه وي په حضور د طرفینو د مدعي او مدعا علیه کې به هغه نواقص مکمل کړي او بس. د 22م نقض یعنی چې د مرافعي محکمې په شهودو او شاهدانو کې خطایي راغلی وي
د دې صورت یو څو مثالونه او نمونې درته وړاندې کوم. اول مثال، مثلا که چیرته د تحتانی محکمې حکم نقض شوی وي له دې وجې څخه چې کومو شاهدانو د مدعي لپاره شاهدي ورکړې د مدعي له طرفه د هغو شاهدانو حصر او تسمیه او نمونه نه وو اخیستل شوي، یعنی یا خو محکمې له هغه مدعي څخه د تسمیې طلب نه وي کړی، د نومونو ذکر کولو طلب نه وي کړی، او یا یې کړی وي مثلا قاضي مدعي ته ویلي وي چې شاهدان لري او که نه، او د هغوی نومونه څه دي، مګر د شاهدانو نومونه مخکې د دوی د راتګ څخه محکمې ته د شهادت لپاره نه وي ذکر شوي، بلکې بغیر د ثبت نام څخه هغوی د شهادت ادا کولو دپاره محکمې ته راوستل شوي وي، نو بناءً هغه تحقیقات او جریانات د محکمې چې د دې خطا څخه مخکې ترسره شوي وي هغه معتبر او صحیح دي. البته هغه تحقیقات او جریانات چې وروسته د دې خطا څخه ترسره شوي دي هغه تحقیقات لغوه دي، او ما تحت محکمه به هم مطابق د دغه نقض له دې وروسته مدعي د شاهدانو په تسمیه او نومونو ذکر کولو باندې مکلف کړي، او وروسته د تسمیې او نومونو ذکر کولو د شاهدانو او وروسته د طلب د شهادت څخه به محکمه د دعوې کتنه او تحقیق مکمل کړي او د اصول مطابق به حکم خپل صادر کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 244 صفحه 658 کې داسې لیکل شوي: مثال ذلك لو نقض الحكم لكون الشهود الذي شهدوا للمدعي لم يكن قد سماهم في المحكمة. دویم مثال، کچیرته د تحتانی محکمې حکم له دې وجې څخه نقض شوی وي چې هغه شاهدان چې په محکمه کې نومونه اخیستل شوي دي هغه نه طلب شوي محکمې ته، بلکې د هغو څخه بغیر نور کسان د شهادت دپاره راغوښتل شوي وي او د شاهدي ادا کولو دپاره، نو په دې صورت کې محکمې ته چې کله دوسیه ورنقض شي او راجع شي د پورته محکمې لخوا، نو یا د محکمه به د مدعي څخه هغه شاهدان وغواړي د کومو شاهدانو نومونه چې په محکمه کې ثبت شوي دي، او وروسته د هغوی د شهادت د ادا کولو څخه به د دعوې تحقیق او کتنه مکمل کړي او د اصولو موافق به خپل حکم پرې صادر کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 244 صفحه 658 کې داسې لیکل شوي: او لأنهم لم يكونوا ممن قد سماهم وأعيدت الدعوة إلى المحكمة التي أصدرت الإعلام المنقوذ لتصلحه، فليس لهذه المحكمة أن ترى الدعوة تكرارا منذ البداية ولا أن تستأنف النظر في أمر طلب البينة، وإن فعلت فحكمها ينقذ، بل عليها أن تعد المعاملات والقرارات التي صدرت منذ البداية حتى وقوع الخطأ الذي استوجب النقض ثابتة مرعية، وأن تكمل رؤية الدعوة من حين وقوع الخطأ وما بعده، ومن ثم فيلزمها في هذه الحالة أن تبقى القرار الصادر بطلب البينة من المدعي على حاله
وأن تكلفه تسمية شهوده في السورة الأولى وأن تطلب منه الشهود ممن سماهم في السورة الثانية ثم بعد استشهاد الشهود تكمل رؤية الدعوة إلى أن تصل إلى حد الحكم فتحكم بما يوافق الأصول. دریم مثال همدا شان که حکم لدی وجه څخه نقض شوی وي چې محکمې د شاهدانو سري تزکیه نه وي کړې، نو نقض شوی فیصله او نقضي دوسیه به یا د محکمې ته راجع کیږي او هغه به د شاهدانو د اصولو مطابق سري تزکیه کوي او بیا به د دعوی کتنه او تحقیق مکمل کړي او د اصولو مطابق به خپل حکم صادر کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 244 صفحه 658 کې داسې لیکل شوي: وکذا لو نقض الحكم لكون المحكمة لم تزكي الشهود سرا فليس للمحكمة التي أعيدت إليها الدعوة أن تكلف المدعي جلب شهوده تكرارا، بل يلزمها أن تزكيهم سرا بالمستورة وفقا لأحكام المجلة. څلورم مثال همدارنګه که د تحتانی محکمې حکم د دې وجې څخه نقض شوی وي چې محکمې مدعي ته یمین د استظهار نه وي ورکړی، نو بیا به هم نقض شوی فیصله او نقضي دوسیه یا د محکمې ته لیږل کیږي او هغه به مدعي ته یمین د استظهار راجع کوي او د دعوی کتنه به مکمل کوي او د اصولو مطابق به پر خپل حکم صادروي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 244 صفحه 658 کې داسې لیکل شوي: وكذا أيضا لو نقض الحكم لكون المحكمة لم تحلف المدعي يمين الاستظهار. او دا یاد لرئ چې یمین استظهار څه ته ویل کیږي. یمین استظهار دې ته ویل کیږي چې قاضي به همیشه د خصم په مطالبه مدعی علیه ته قسم ورکوي، البته په څلورو ځایونو کې به بغیر د خصم له مطالبې څخه د قاضي له طرفه مدعي ته قسم ورکول کیږي. اول دا دی چې کله یو څوک دعوه وکړي د متوفا او وفات شوي د ترکې څخه د خپل حق او خپل حق ثابت هم کړي چې له ده سره زما حق شته، نو دلته به قاضي دغه مدعي ته قسم ورکوي د دې خبرې چې آیا ده نه په خپله او نه د چا په توسط په هیڅ کومه وجه د خپل حق د متوفا څخه نه دی اخیستی، پر دې به قسم ورکړي. او آیا نه ده متوفا ته د دغه حق څخه ابرا کړې ده، پر دې به هم قسم ورکړي. او آیا نه ده بل چاته حواله شوی ده او نه ده د هیڅ چا نه د خپل حق پوره اخیستی ده او نه متوفا د دغه حق په مقابل کې له دغه مدعي سره کوم شی رهن ایښودی ده، نو داسې قسم د قاضي لخوا مدعي ته ورکول دې قسم یمین ته یمین د استظهار ویل کیږي چې تفصیل یې د فقه کتابونو لیکلی. لکه څرنګه چې په همدې اړه په 1946 ماده د مجلة الاحکام هم لیکل کړي: لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين من قبل القاضي في 4 مواضع بلا طلب. الأول إذا ادعى أحد من التركة حقا وأثبته فيحلفه القاضي على أنه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه
ولا أبرأه ولا أحاله على غيره ولا أوفى من طرف أحد وليس للميت في مقابلة هذا الحق رهن ويقال لهذا يمين الاستظهار. پنځم مثال همدارنګه که د تحتانی محکمې حکم د دې وجې څخه نقض شوی وي چې محکمې مدعي ته یمین د استحقاق نه وي ورکړی، نو بیا به هم نقض شوی او نقضي دوسیه یا د محکمې ته لیږل کیږي او هغه به مدعي ته یمین د استحقاق ورکوي، یمین د استحقاق راجع کوي او د دعوی کتنه او تحقیق به مکمل کړي او د اصولو مطابق به خپل حکم پر صادر کړي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په کتاب شرح قانون المحاکمات الحقوقیه لسلیم ابن رستنباز اللبنانی ماده 244 صفحه 659 کې داسې لیکل شوي: او يمين الاستحقاق من المحكمة فليس للمحكمة التي أعيدت إليها الدعوة أن تبحث في المعاملات التي تقدمت هذه النقطة كموافقة الشهادة للدعوة أو تزكية البينة، بل يلزمها أن تترك ذلك على حاله وأن تحلف المدعي يمين الاستظهار وتحكم بها يوافق مقتضى الحال. او دا هم یاد لرئ چې یمین د استحقاق څه ته ویل کیږي. یمین د استحقاق دې ته ویل کیږي چې په هغه څلورو مخکې ذکر شوو ځایونو کې چې د قاضي له طرفه به مدعي ته قسم ورکول کیږي. دویم قسم هغه یمین د استحقاق دی. مقصد یې دا دی چې کله د یو چا په مال کې یو څوک مستحق راوځي او په محکمه کې دعوه هم وکړي د خپل استحقاق او غوښتنه یې وکړي او بیا دا مستحق خپل دعوه د استحقاق ثابته هم کړي، نو قاضي صاحب به دغه مدعي ته قسم د دې خبرې ورکړي چې ده دا مال نه په چا خرڅ کړی ده او نه یې چا ته هبه کړی ده او نه د ده د ملک څخه په یو وجه د وجوهو څخه وتلی ده. نو داسې قسم یمین ته یمین د استحقاق ویل کیږي. لکه څرنګه چې په همدې اړه په 1946 مادې د مجلة الاحکام کې داسې لیکل شوي: لا يحلف اليمين إلا بطلب الخصم ولكن يحلف اليمين من قبل القاضي في 4 مواضع بلا طلب. الثاني إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه حلفه القاضي على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.